دا اوسنی میاشته د سفر المظفر میاشته بلل کیږي. اسلامی کال او اسلامی کلندر کې دا دویمه میاشته ده، اول محرم دویم سفر. د سفر میاشتې متعلق یو څه وضاحت کول غواړو. په کفار مکه او د اسلام سمخ کې د جاهلیت او د کفر په دور کې کفار مکه او په کافرانو او مشرکین مکه کې دا یو خبره مشهوره و چې د سفر میاشته دوی منحوسه بلله. دوی د سفر میاشته ته د نحوست میاشته ویله او د دغه میاشتې څخه دوی نفرت کاوی. زیات کوشش به دا و خوشحاله به په دیو چې څنګه سفر میاشته زر ووځي. د سفر څخه چې کوم مخکې میاشتې دي محرم او دغه څلور میاشتو دوی عظمت او د احترام بللې: رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. په دغه څلور میاشتو کې به کفار مکه او مشرکینو یو احترام به ساتي او یو د بل قتل او قتال، حتی چې دشمن قاتل او د مقتول وارثان به مخامخ سو یو د بل به کار نه سره درود، یو بل به دشمنی نه کوله. چې څنګه به اشهر حرم دا د حرمت څلور میاشتې ووتلې سفر به شروع سوله، نو دوی به بیا خپل قتل او قتال به شروع کړي. او دین اسلام چې کله رالی، اسلام کې هم دغه څلور میاشتې د عظمت وبلل سوې. الله رب العالمین قرآن کریم کې د دې تذکره کړې ده: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. الله تعالی د کال میاشتې 12 دي د الله په نس، منها 4 حرم، په کې څلور د حرمت والا د احترام میاشتې دي چې رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. او سفر ولی وای؟ ځکه علما لیکي چې کله به د محرم میاشته اوتله نو کافرانو به د سفر میاشته شروع سوله. دا کم مشرکین مکه او د عرب زمانه جاهلیت هغه خلکو به بیا د خپلو دشمنانو د دشمنی هغه د پاره او خپل انتقام اخستلو د پاره به کورونه خالی کړل، د خپل کورو سره به اوتل د دشمن په طلب سره. په دی وجه سفر وای خالی کېدلو ته، نو دوی به د کورو سره اوتل، کورونه به خالی کړل. په دی وجه د میاشتې ته سفر ویل کیږي. او دوی کفار مکه او مشرکینو کې دا شی چې د سفر میاشته به منحوسه بلله. د دې میاشتې ته به د نحوست وخت او زمانہ ویل، د میاشتې ته به منحوسه او د نحوست وخت ویل. کله کله به د دې باره کې د ځان خبرې مشوره کړې وي، یو کار، یو ښه کار، یو نوی کار یا یو تعمیر، دا به د سفر په میاشته کې نه کاوی. حتی چې مشرکین مکه او کفار زمانه جاهلیت په دور کې به په سفر په میاشته کې به واده او کوزده او شادي بیا او نکاح او خوشحالي داسې یو کار به نه کاوی. ویل چې دا انتظار کوو چې د سفر میاشته ووځي. خلاصه دا چې د سفر میاشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمخ کې د زمانه جاهلیت کې دا د نحوست میاشته بلل کېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رالی مبعوث سلو، پیغمبر علیه السلام د کفار او د مشرکین مکه د غلط عقیده اصلاح وکړي چې دا سنی دا سرایت او دا اثر په مسلمانانو کې هم د دوی د دې غلط نظریه رانسی. چنانچہ حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی: لا عدوى ولا هامة ولا سفر. عدوى بدپالی یو شی یو څوک دا کار پلانې رالی، نو دا شی دا وسودیت بدپالی ول کیږي. دا په اسلام کې معنی دی. ولا هامة عرب په د کفار مکه او مشرکینو کې دا عادت ولو چې د چا په کور باندې به دا بم اولو چې ورته وایي، یو قسم اردو کې یو حیوان دی، یو مرغه دی، غټ سترګې دي، چې دا به د چا په کور کښېناستي، دوی ویل چې اوس دې کور له تباهي او مړی راځي. دغه رقم د سفر میاشته به دوی منحوسه بلله. په دې کې به یو شادي بیا او کوزده واده او د خوشحالي پروګرام به نه کوي. رسول الله د دې سمنه او فرمایله چې دین اسلام کې دا شی منع دی چې د سفر میاشته منحوسه بلل کیږي. په دې کې خوشحالي نه کول، په دې کې شادي او واده او کوزده نه کول. رسول الله وایي دا د دین اسلام او د الله د حکم خلاف ورزي ده. بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا عدوى ولا طیره. طیره نه بدپالی به څوک نه کوي، ولا سفر او سفر به منحوسه څوک نه بولي. او دغه میاشته ته د نحوست میاشته ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې دا څوک دغه میاشته ته د نحوست میاشته وایي، دا میاشته ټولي الله
پیدا کړی دي. الله تعالی وایي په دې سره ماته د بنده د انسانانو دا عقیده چې څوک لري د میاشتې ته منحوس وای، الله وایي دا په حقیقت کې ماته تکلیف رسی، په دې سره ماته ډیر تکلیف رسی. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي یقول الله عز وجل، الله رب العالمین فرمایي یؤذن ابن آدم یسب الدهر، الله تعالی وایي ماته ډیر اذیت رسی، تکلیف رسی. ابن آدم د انسان دا خبره چې یسب الدهر هغه زمانه ته بدرد وای، زمانه ته وخت میاشتو ته بدرد وای. وانا الدهر، الله رب العالمین و زمانه زما. امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دي چې کم څوک د سفر میاشت نحوست وای، منحوس وای، د حقیقت کې یا د تشکنځاوي کې د سړي په حقیقت کې الله ته بدرد وویل، الله رب العالمین ته گویا کنزل وکړل. الله تعالی فرمایي وانا الدهر، ز زمانه بيد الامر، ټول اختیارات زما په لاس کې دي. اقلب الليل والنهار، ورځ او شپه زبد لوم. لہذا د سفر میاشت نه وچاته نقصان رسوي سي نه ګټه رسوي سي. د سفر په میاشت کې نه د چا تاوان کیږي، د میاشت د چا نه ګټه کی نه تاوان کی. الله تعالی وی اقلب الليل والنهار، ورځ او شپه د زبد لوم. د سفر میاشت هیڅ نحوست نشته. نو ځکه مسلمان د پاره دا عقیده او ساتل پکار دي چې د سفر میاشت منحوسه د نحوست میاشت نه ده، بلکې دا ګناه ده چې څوک د سفر میاشت ته منحوسه وای یا د نحوست میاشت یا په خلق نه وای. نظریه او عقیده دای چې د سفر میاشت د منحوسه د نحوست میاشت ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین وای داسې عقیده یا داسې قول چې څوک الله وای د خلق ماته تکلیف رسي، ځکه میاشت ټول الله رب العالمین پیدا کړی دي. عربو کې دا شی ولو او کفار مکه او مشرکینو کې کفارو کې بداول چې هغه په دې میاشت کې د خپل خوشحالي پروګرام به نه کوي، واده او نکاح به نه کوي، بلکې یو غلط او موضوعي روایت په ځینو خلکو کې مشهور دي. هغه دا چې نبی علیہ السلام پورې تړي خلک، حالانکه د پیغمبر حدیث نه دی. من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه، هغه وایي چې چا ماته د سفر د وتلو خوش خبری راکړه زه د جنت. بالکل دا روایت چې دی دا ضعیف نه، دا موضوعي روایت دی. نبی علیہ السلام قطعا داسې نه دی ویلي. بهرحال د سفر میاشت منحوسه بلل، پدې کې نیک شادي او بیا کول نه کول او پدې کې واده او کوزدار نه کول، دا د اسلام او د مسلمان عقیده نه ده، دا د جاهلیت د زمانه جاهلیت د کفار مکه او د مشرکین مکه هغه عقیده ده. حالانکه مسلمان ته د رسول الله زندگی د ټولو سب بهتره ده. قران کریم کې الله تعالی فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، تاسو د پاره د پیغمبر زندگی، د پیغمبر قول او فعل او عمل تاسو د پاره بهترین نمونه ده. رسول الله حدیث تاسو مختوي نبی علیہ السلام لا حامه ولا سفر، سفرت څوک منحوس ویل دا نبی علیہ السلام په اسلام عقیده نه ده، سفر منحوس نه ده. دا قران کریم د الله رب العالمین حدیث کې د پیغمبر علیه السلام حدیث قدسی نقل کی چې الله تعالی وایي ما ته تکلیف دی چې څوک دا عقیده لري چې یو زمانه ته یو میاشت ته شکنځا او بدرت کی. الله تعالی وایي یؤذن ابن آدم یسب الدهر، چې د زمانه ته بدرت وای الله وایي ما په تکلیف کی. بهرحال د مسلمان بدا عقیده نه وي. مسلمان په سفر کې په محرم کې بالکل واده کوزدا نکاح هر څه کولای شي او سفر ته منحوس ویل دا اسلام عقیده نه ده، بلکې دا دی چې سفر خو د ډیرو برکاتو میاشت ده. د تاریخ په حواله باندې سن 7 هجری په اوم کال د هجری مسلمانانو په يهود باندې غلبه په غزوه خیبر چول فتح مسلمانانو ته په سن 7 هجری د سفر میاشت دغه تر د مدائن او د کسرا فتح د سفر په میاشت په 14 کال د هجری سوی. خالد ابن ولید غټ صحابي دي، عمرو ابن العاص دغه رقم، عثمان ابن طلحه دغه رقم، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د دې باره کې راځي چې د ټولو د سفر په میاشت کې اسلام قبول کړیو. نو سفر ډیره بهترینه میاشت ده، د ته منحوس ویل د اسلام عقیده نه ده.